أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا او خامخا په تحقیق سره راغلي وي رسلنا را لګلي شوی فرشتي زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى پزيري سره قالو دوی اويل سلامن سلامتيا دي وي قال سلامون دم اويل چې سلامتيا دي وي فما لبثا بیا د وخت تیر نکو ان جاء بعجل دا چې راتللو کړل دو بعجل پسخي سره حنیز ورید کړی شوی فلما را پس هر کله چې ولید ابراهيم عليه السلام ايديهم لا سند دوی لا تصل الیه چې نرسیږي د خوراک ته نکرهم نو شکمن شو په دوی باندې و اوجس او محسوس یکړه پزړه کې منهم د دینا خیفتن یرا قالو دوی ورته ویل لا تخف ما یریګتو انا ارسلنا بشک مونږه را لګلی شویو الى قوم لوط د قوم د لوط علیه السلام ته وامراته او بیبی د ابراهیم علیه السلام قائمه ولعلوا فضحكت پس دی او خندل فبشرناها نذير ورک مونږه دیتا باسحاق په اسحاق علیه السلام ومن وراء اسحاق او رستو د اسحاق علیه السلام نا یعقوب علیه السلام قالت دی بیبی اویل یا ویلتا های افسوس دی الدو آیا زبا اوزی گوم بچه بز اوزی گوم و انا عجوزن په داسې حال کې چې زه بوډه یم و هذا بعلی او دا زما خاون هم شیخن دی هم بوډا دی ان هذا بشک داخو لشیء عجیب عجیبا کار دی عجیبا خبره ده قالو دی ورته اویل اتعجبین آیات تعجب کوي من امر الله د الله په امر کې رحمت الله د الله رحمت وبرکاته او برکتونه د هغه دی وی علیکم پتا سو باندې اهل البيت ای د کور خلقو انه بشک هغه حمید استایل شوی دی مجید او د لوی شان خاوند دی فلما ذهب پس هر کله چې لاړه عن ابراهيم د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نا الروع يرى وجاءته البشرى او راغلو د تزيري يجادلنا نو منصر په جګړه شو في قوم لوط د قوم لوط په بارکه ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لحلیم ډیر حلیم و ډیر صبرناکو او واه او یریدن کې و منیب او الله ته رجوع کوونکی و یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام اعرض عن هذا مخوال ولدینا انه بشکا قد جاء امر ربک راغل دی حکم د ربستا وانهم او بشک دوی آتیهم راتلون کې دی په دوی باندې عذابون داس عذاب غیر مردود چې ندی واپس کړی شوی ندی واپس کیدون کې ولما جاءت او هر کله چې راغلل رسولنا را لګل شوی فرشتي زمونږه لوط علیہ السلام ته سی بهم نغم جن شو په دوی باندې وضاق بهم او تنگ شو په دوی سره زرعا پزړه کې پزړه باندې بوج شو وقال او وی ویل هذا يوم عصيب دا خورز د مصیبت یا دا ورځ د سختۍ ده وجاءه قومه او راغلل د تا قوم د يهرعون الیه چې منډه والی د طرف ته ومن قبل او مخکې د دینا كانوا يعملون السيئات ودي چې کول به بد کارونه قال نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ویل یا قومي ای زما قومه هؤلاء بناتی دا زما لونا هن اطهر لكم دا ډېر پاکي دي تاسو د پاره فتقوا الله پس ويریږي تاسو د الله تبارک وتعالى نا ولا تخزوني في ضيفي او مرسوا کوي ما په حق لا د ملمنو زما کې اليس منكم آیا نشته دی پتاسو کې رجل يوصلي رشيد پسملار قالو دوی اویل لقد علمت خامخا په تحقیق سره ته پوهی مالنا فی بناتک نشته دې زمونږ د پاره ستا په لوریانو کې
من حق سحق دلچسپی وانك لتعلم او بشک خامخا ته پويږي ما نريدو سچ مونږ غواړو قال دول لو ان لي بكم کاش چې وې زما سره د ستاسو په مقابله کې قوتن طاقت او آوي یا ما پنا اغستلې وي الى ركن شدید یو رکن مضبوط سره د یو قوم مضبوط سره قالوا یا لوط د فرشتو ویل اے لوط علیہ السلام ان رسول ربک مونږه را لېږلې شوي فرشتي یو د ربستا لن يصلوا الیک هیڅ کله به ونرسیږي دوی ته فاسر باهلک پس بوزا د شپې فاسر پس بوزا باهلک خپل اهل بقطع من الليل د شپې پس برخه کې ولا يلتفت منكم او رستو د نګوري منكم د تاسو نه احد یوکس الا امراتک مگر استاد بیبینا علاوه سوا استاد بیبینا انه مصيبها بشکا دغه عذاب مصيبها رسیدون کې د دیتا ما اصابهم هغه سو چې رسیږي بدویتا یعنی دی بیبی ته هم هغه عذاب رسیږي کم چې د نورو خلکو ته رسیږي ان موعدهم بشکا وخت وعده د دوی الصبح د سبا دی الیس الصبح بقریب آیا سبا نږدې نه دی فلما جاء امرنا پس هر کله چې راغلو امر زمونږه جعلنا عالیها وګرځول مونږه برنه برخه د دې کلی صافلها لاندې یعنی برخ ختم کړل سرد لاندې کړل فلما جاء امرنا هر کله چې راغلو امر زمونږه جعلنا وګرځول مونږه عالیها اوچته حصہ د دې صافلها لاندې برخه وامطرنا عليها او اورول مونږه په دې باندې حجارتن کانی من سجیلن د ټیکرو مندودن پر لپسې مصومتن نخدارو عند ربک استاد رب په نسبان دی وما هي او ندې داکلی من الظالمین د ظالمانو نه ببعید سلری